یو امریکایي یو وګړی ده دی غیر مسلم او د امریکا اوسیدونکی ده او من حیث القوم امریکایي ده. هغه یو کتاب لیکلی دی 100 مین په نوم باندې د 100 کسانو په نوم، او هغه تاریخوار د انقلابي خلکو نمونه ذکر کړي، هغه د تاریخدانو نمونه ذکر کړي، هغه د انبیاء کرامو نمونه هم ذکر کړي په کتاب کې، نامتو خلکو نمونه ذکر کړي چې د په نظر کې نامتو تیر شوی په ماضی کې. هغه اول چې کله خپل کتاب تعارف کوي هغه کې لیکي چې زه ماته دا معلومه ده چې اول اعتراض په ما باندې خپل قوم او امریکایان کوي، او اساسی وجه ذکر کړی ده، وایي زه چونکې د مذهب په لحاظ عیسائی او مسیحي یم، خو کتاب په سر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کړی، او په 14 نمبر د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نوم ذکر کړی دی، اوس ترجمه هم شوی دی، او په 4 نمبر د عیسی علیه السلام دین ذکر کړی دی او د هغې نوم ذکر کړی. دا دې دپاره وضاحت کول غواړم یوازې موږ نه، زموږ ستاسې دشمن اغیارو هم اقرار کوي دین و نظام اسلام په کامل و مکمل و په اکمل باندې عطر آن باشد که خود بگوید نه آن که عطار بگوید. بیا هغه ذکر کوي وای دا یو حقیقت د په نړۍ کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت سره سره یو نظام حکومت انسانیت د پاره یو چوکاټ ترتیب کړی، او عیسی علیه السلام په نظام په دین کې نظام حکومت نو. نو ځکه زمون اکابرین علما شیوخ فرمایي مذهب او حکومت دا لازم او ملزم ده، لکه ملت او حکومت چې لازم او ملزم وي نو مذهب او حکومت هم لازم او ملزم دي. بلن اکڑی د خیر مگر بندیس کوي د شر، امر بالمعروف و نهی عن المنکر.